کله دی نه خولې خطا شي بعضې خلک یې په بیلو لګوي وایي اهل حدیث خوارج دي موږ وایو الحمدلله اهل حدیثو منهج معلوم دی اهل حدیث خوارج نه دي نن یو ز راوځه روډونه بندوه سبا بل راوځه بل راوځه خلک وایي اسپنې نالونه وال وایي چې اندخان هم خپې اوچاته کړي موږ له هم یو څه ووایي چې کم عالم د بادشاهي تلبار لراغې نو افتو نه دا فتنه کې واقع شي هغه مچ چې په ګندګۍ ناست دي خیر من قارئ علی باب هؤلاء د هغې عالم نه الله ته غوره دی چې هغه دلباري ملا یې او په دلبارونو پسې ګرځي او کله دا علما موږ عالمان یو او موږ چې دې وټونو ته ولاړ یو دا به تاسې اورېدلي دا داسې دی لکه موږ چې جنګ بدر کې ولاړ یو ستا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه جنازه د جیل نه په څه وتلې ده وایي مذهب نه مني مذهب خو دې سوړي که مذهب کې دې نور څه پرېښودل ته مذهب مني امام دې په څه مړ شو وایي نه ځمه او ته پسې منډه وې حدیث د بخاري دی ابو هريره رضی الله عنه وایي محمد رسول الله ویلی دی چا ویلی دی محمد رسول الله ویلی دی سبعة یضلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وقسم خلق دی الله به د عرش د سوري د لاندې ځای کی الله دې موږ په هغه وو کې وګرځوي یو پکې امام عادل انصافي بادشاه دی الله دې موږ کې انصافي بادشاهان راولي موږ کې دی الله انصافي بادشاهان راولي دې لانجو دې چاخونه دې الله موږ خلاص کړي نن یو ز راوځه روډونه بندوه سبا بل راوځه بل راوځه خلک وایي اسپنې نالونه وال وایي چې اندخان هم خپې اوچاته کړي موږ له هم یو څه ووایي ای عوامو که دا خلک نه پوهېږي مولانو نو زه عوام دي نه پوهېږي زه نه به پوهېږي یا مولوي صاحبه یا د رسول الله وارثه ای د محمد رسول الله د مصلا ذموار او ټیکهداره تا بخاري نه ده ویلې تا ترمیزي ابو داود نسائی نه دي ویلي چې کم عالم د بادشاهي تلبار لراغې نو افتو نه دا فتنه کې واقع شي تا ته د عمر خبره نه ده رسېدلې چې الذباب علی العذراء هغه مچ په ګندګۍ ناست دي خیر من قارئ علی باب هؤلاء د هغې عالم نه الله ته غوره دی چې هغه دلباري ملا یې او په دلبارونو پسې ګرځي او کله دا علما موږ عالمان یو او موږ چې دې وټونو ته ولاړ یو دا به تاسې اورېدلي دا داسې دی لکه موږ چې جنګ بدر کې ولاړ یو او بیعت الرضوان کې یو دا د بخاري شیخ الحدیثان وایي ما ته یو چا ویلې دا د غیرته واور وایي پلاني شیخ الحدیث ویلې ما ویلې الحمدلله وایي څنګه الحمدلله دې ویلې ما دې کې موږ هم ګټه وکړه وایي څنګه ګټه دې وکړه ما لې ګوره بدر کې صحابه و که نه نو دی بدر کې ولاړ دي دا صحابه دي او موږ ویل د موږ تابعین شو ای زما وروره ته دې د پیغمبر حدیث وګوره چې دې طریقه باندې چې دا ته دې بدر کې ولاړې بدري به شي او که نه بل طرف ته لانړ شي ستا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه جنازه د جیل نه په څه وتلې ده د احمد ابن نصر خزاعي قتل په څه شوی دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه قتل په څه شوی دی امام ابو حنیفه په دې مړ دی بادشاه ورته وایي ما څه قضا وکړه هغه وایي زه دلبارونو ته نه ځمه وایي مذهب نه مني مذهب خو دې سوړي که مذهب کې دې نور څه پرېښودل
ته مذهب مانی امام دې په څه مړ شو وایي نه ځمه او ته پسې منډه وې انا لله و انا الیه راجعون کله دی نه خولې خطا شي بعضې خلک یې په بیلو لګوي وایي اهل حدیث خوارج دي موږ ویو الحمدلله اهل حدیثو منهج معلوم دی اهل حدیث خوارج نه دي اهل حدیث امت وسطه دی خوارج نه دي معتزله نه دي جهمیه نه دي مرجئه نه دي اهل حدیث خپل منهج لري خو موږ ویو راځئ خوارجو نښې به وګورو که نه خوارجو یو نښه دا ده چې دی خروج په حکامو باندې کوي اسلام آباد پورې روډونه مړه کړه او خوارج منګه شو خلک وایي غلبیل راپاڅېد او کوزې ته وایي چې تا کې سوري دي او خپل دې انچه انچه سورو باندې نه ګوري زما ورونو علما دیندار خلک دی باید چې په دینی جامه کې وچلیږي لوی نعمت د الله هغه جوماتونه دي بیا جوماتونه هم ډېر قسمونه دي بعضې جو مسجد باندې لیکلي مسجد حنفي نقشبندي دیوبندي او چشتي او قادري بعضو باندې لیکلي مسجد بریلوي بعضې باندې بل بعضې باندې بل بلکې په بعضې جوماتونو داسې لوحې لګېدلې دي که دلته څوک زموږ د مذهب موافق مونځ کوي دی او کنې نه دی راځي الحمدلله جوماتونه د چا دي وان المساجد لله دا جوماتونه د الله کورونه دي او رب څه وایي فلا تدعو مع الله احدا زموږ دا جومات دی الحمدلله ملګرو داسې به وي که نه که څوک رفع الیدین کوي هم راځي مونځ کوي که نه کوي هم راځي دي من کافر ورته نه ویو امین بالجهر وی راځي دی نی وی نه دی راځي داسې موږ نه ویو چې نه دی راځي هغه د مخکې راځي نږدې دی ودرېږي زه یو ځل حرم کې ناستم یو سړی دلته یې لاس ایښی او کاته داسې بل په سینه باندې بل ارسال کړی او لاس یې نیولی تاسو ټولو به لیدلي ما ویل الحمدلله څه ملګري وو ما ته ویل دا څنګه ما دې ګوره د الله بنده چا یو شان لاس ایښي چا بل شانې چا بل شانې که کمزورې ده او که قوي طریقه ده خو الله یې نه ورکوي زموږ مساجدو کې الحمدلله عام تامه اجازه ده او که یو داسې یو سړی هسې ځان ته اهل حدیث وایي او یي مسجد او ځان له بیټک جوړ کړی حجره جوړه کړي نو ورونه ګوره دا سړی اهل حدیث نه دی د اهل حدیثو منهج دا دی چې د دوی مساجدو کې به منهج نبوي چلیږي وجه دې کې دا ده زموږ تربیت په دې مسایلو کې چا کړی دی محمد رسول الله کړی دی امام د انبیاو دی او الحمدلله په هغه نقش صحابه را روان دي تابعین تبع تابعین سلف د دې امت موږ عقیده بیانوو موږ چاته کنځلې نه کوو موږ د چا د ذات سکار نشته موږ د چا د بېعزتۍ خبرې نه کوو موږ ویو دا تله د قرآن او حدیث د رسول الله راځه د هر چا وزن پې کوو ښه به پکې هغه چې د چا وزن برابر و